د ننګرهار کانال دریم فارم پر ځمکه د لومړي ځل لپاره د ځمکني توت د کرکیلې تجربه کیږي، خو کروندګر وايي حاصل د نورو فصلونو په پرتله څو چنده لوړ دی. د کروندګرو په خبره په راتلونکي کې پلان لري چې د ځمکني توت د کرکیلې کچه درې برابره زیاته کړي، ځکه یا د ځمکه د دغه میوې لپاره تر ټولو مناسبه ده. دریم فارم په 3 نوي نمبر کې دویم بلاک کې موږ په 10 جریبه باندې د توت زمینی کرکیله کړې ده. څنګه دی دلته د زمینی توت دغه د حاصل څنګه دی، څنګه یې پرتله کوئ تاسې؟ بالکل ماشاءالله ډېر بهترین دی، کوالټي هم ښه ده او حاصل هم ښه دی، ورځ په زیاتېدو دی. که دا بارانونه نه وو نو انشاءالله دې نه به نور هم ښه وو. اوس چې ورځې شنې شوې نو مشکلات فنګس پکې نه راځي، انشاءالله بالکل ښه دی. حاصل خو یې داسې دی که موږ د غنمو په پرتله باندې وګورو یا د بل فصل په پرتله باندې وګورو نو حاصل هم انشاءالله چې یو په 2 خو دی شاید یو په 3 ته لاړ شي، او بل کیش کراپ دی، نغدي پیسې دي، او بل چې کوم زمونږ وطنوال ته د دې ضرورت دی نو هغه الحمدلله پوره کیږي. مخکې به له بهر نه راتلل، اوس په کور پوره کیږي. د ځمکني توت کرکیله نه یوازې دا چې د کانال پر ځمکو شوې، بلکې په ټول ننګرهار کې په خواوشا 100 جریبه ځمکه یې کرکیله شوې، او هغه هیوادوال چې وړاندې یې د رانیولو وس نه درلوده اوس خوښ دي چې د خپل کور تولید تازه او په ارزانه بیه رانیسي. ډېر خوشحاله انجینر صاحب، دا خو د وطن خپله میوه ده، ډېر ورته خوشحاله یو. په دې چې اوس مخکې نور هیوادونه راتلل دومره هغه هم نه، دا خپل توتان ډېر ښه دي. دا چې د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند د دریم فارم په ساحه کې د کانال ریاست مربوط په یو څه اندازه باندې ځمکي توت کرل شوي دي، واقعیت چې د ډېر افتخار ځای دی چې زموږ د هیوادوالو او هغه هیوادوال چې هغوی سرمایدار دي، هغوی خپله پانګونه کړې ده په دې برخه کې، او د یو څه هیوادوالو ته یې د کار زمینه هم برابره کړې ده. و دغه راځي کیفیت هم ښه دی، ښایسته هم دي، او کیلو دغه فصل په ورکوي د عاجز خلک هم خوړلی شي، غریب هم خوړلی شي، بېګا تیار غریب په دسترخوان. بل لوري ته په ټول ننګرهار کې د یادې میوې په کروندو کې سلګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې شوي. موږ یې له یو سره خبرې کوو چې څومره له خپلو کارونو خوښ دی او له نورو ځوانانو یې غوښتنه څه ده. دې نه خو موږ الحمدلله اوس ډېر راضي یو، ځکه چې مخکې به دلته دا نه کرل کېدل او دلته اوس دا کرلی شوي دي، نو دلته ډېرو هلکانو ته او ډېرو خلکو ته د کار زمینه برابره ده. ویاړ ځای دی چې یاره موږ داسې یو داسې اهل کسان دلته راغلل چې یاره دلته موږ ته د کار زمینه برابره کړي، او بیا داسې یو دغه زموږ وطن ته راوړل چې یاره مخکې به په خارجو هیوادونو کې کېدل. هغوی ته خو دا پیغام دی چې زیاتره ځوانان دغې لارو وخوړل او څه اوبه ویوړل، څه مثال خبره ولګېدل، مړه شول، نو هغوی ته وایو چې راځئ خپل هیواد ته خدمت وکړو او په دې لږو روپو باندې زموږ مثال خبره ژوند پر مخ باندې ویسو. د جلال آباد ښار یو شمېر هټیوال چې وړاندې به پاکستاني ځمکني توت پلورل، وایي هغه به ورته د قیمت له پلوه ګران پرېوتل او کیفیت به یې هم داسې و چې د ډېر وخت لپاره به دوی نشو ساتلی او خرابېدل به. مخکې به د پاکستان هیواد نه راتله او هغه به چې څو دی پورې راتله، بس نیم به خراب او نیم به روغ. اوس چې دی دغه توت چې کوم دی دلته د بټي کوټ او د علاقو نه راځي، دا ثابت او ښه کیفیت لري او په ښه دغه باندې موږ ته میلاویږي. دا د خپل وطن دی، د سرخود په هېواد کې کېږي، په سهار شکو او مازدیګر یې تازه تازه راوړو، نو د دې خریداري هم زیاته ده او ګټه هم زموږ حکومت ته ځي. د ننګرهار د کانال رئیس غلام رحمان کظیم وایي سږ کال د ننګرهار د کانال پر ځمکو د یادې میوې لومړۍ تجربه وه، خو نتیجه یې ډېره ښه ده، او په راتلونکي کې به د ځمکني توت اړتیا ته په کتلو د کانال ځمکې ورته ځانګړې کړي او کرکیله به یې پرې وشي. د هغه په خبره چې کروندګرو ته به تمامې اسانتیاوې هم برابرې کړي. ځمکنی توت تقریبا د کانال په ځمکه باندې فی الحال لپاره د 10 جریبو څخه د پاسه اندازه دا کرل شوی دی، او البته په ننګرهار کې په مختلفو علاقو کې کرل شوی دی. دا چې په کانال باندې چونکې سکل د اول ځل لپاره کرل شوی دی، نو دا پرتله چې حاصل په کوم انداز باندې دا پر روان کال کې کیږي، خو په خپل چې د بوټي کوم حاصل دی هغه په ډېره ښه پراخه پیمانه باندې شوی. راتلونکي کې فکر دا دی چې کوم شی زموږ د هیوادوالو ضرورت وي او
زموږ لاسرسی ورته کېږي په څومره پیمانه چې هغې دپاره به موږ اسباب او وسایل برابرو. سږکال د نورو کلونو په پرتله د هیواد په کچه د ځمکني توت د تولید کچه لوړه شوې ده او په ټول هیواد کې 338 میټریکه ټنو ته رسېدلې چې دا د نورو وختونو په پرتله تر ټولو لوړ ګراف دی. په ننګرهار کې مسؤلین ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې به د ځمکني توت په برخه کې پر ځان بسای او ان نورو هیوادونو ته به د صادراتو لړۍ پیل کړي. سحرګل هوریت راډیو ننګرهار.